خبریالې د لفظونو جادوګرې، خبریالې د لفظونو جادوګرې، د دې ماتو زړونو سوداګرې، په وټساپ کې د پیغام لولم لګیا یم، راستولي دي عجیبه شان خبرې. تا زما ځنې بها د زړګي غوښتي، خبریالې وایه څنګه شوې را ماته، دا سودا ګرانې زما په وس کې نه ده، احساسات د لیونۍ ځان سره ساته. خبریالې ته خبره یې که نه یې، زه د داسې یوې سیمې هستوګن یم، هره ورځ پکې جګړه وي او چاودنې، هره ورځ پکې ژړا وي او ویرنې، هره ورځ پکې لسګونه جنازې وي، هره ورځ پکې د اوښکو تماشې وي، هره ورځ پکې د پیغلو خړ مخونه، هره ورځ یې پکې ماتې آینې وي. خبریالې ته خبره یې که نه یې، زه د داسې یوې سیمې هستوګن یم، هره شپه پکې بمبار د یرغلګرو، هره شپه وي پکې راج د دهشتګرو، هره شپه پکې حیاوي لوټل کېږي، هره شپه پکې سلګۍ اورېدل کېږي، هره شپه پکې جلات کوڅو کې ګرځي، هره شپه پکې سرونه ریبل کېږي. خبریالې ته خبره یې که نه یې، زه د داسې یوې سیمې هستوګن یم، هر سهار وي د بمونو ډکې لارې، هر سهار د یتیمانو وي کوکارې، هر سهار دنګې ځوانۍ خاورو ته درومي، هر سهار دنګ قامتونه رانړېږي، هر سهار په خپلو اوښکو باندې لمانځو، هر سهار کوڅو کې سرې وینې بهیږي. خبریالې ته خبره وې که نه وې چې له دومره اذیتونو نه تېرېږم، خبریالې ته خبره وې که نه وې چې له دومره اذیتونو نه تېرېږم. خبریالې له خبرو دې قربان شم، له ښایسته سترګو سوالګرو دې قربان شم، بلا ډېرې اندېښنې را سره مل دي، ما ته ژوند مې د رنځورې مور درمل دي، ما ته سره کرښه د پلار د پټکي ولونه او ژوندون مې د دې خپل زړګي خوړل دي. خبریالې ته خبره وې که نه وې چې له دومره اذیتونو نه تېرېږم. هره ورځ چې ریپورټ لیکم ورته ژاړم، هره ورځ مې ساه ډوبېږي راغورځېږم، هسې ځان ډاډه کوم خلکو ته خاندم، که نه زړه کې مې زور نشته دی نړېږم، زه ژوندی یم منم خو هسې لاش یم. خبریالې زه په مینه څه پوهېږم.